الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد سبق روانو فميزان الصرف کی منگا بعض دلام تأکید بانونی تأکیدی تقیلہ و خفیفہ داغی طریقہ جوڑولو او داغی گردانونا دسیغو وضاحت او دسیغو معنی مخی دو سبقونو کی چلی آقا ہوئی نن سبق کی زمونگا مقصد موضوع دادا چی امر سنگ جوڑی گی امر دا چان جوڑ دے او امر حکمی طریقی سر جوڑی گی دا اغی پورا طریقہ تفصیلو اغب ذکر شی راسه چې مخکې وویل شوله دا بحث د مستقبل د نون ثقیله او خفیفه سره و او دارنګه لام امر لام د تاکید پکې راشي اوس هر کله چې وغواړي امر جوړ کی نو امر جوړ شي د فعل مضارع نه نو امر غائب چې د فعل مضارع غائب نه جوړ شي دی د غائب د باج کوم امر اشکال کې دا کار وکړي او حاضر د فعل مضارع حاضر نه جوړ شي دی چې کسته مخامخ وای دا کار ته متکلم د متکلم نه جوړ شي دی متکلم مضارع چې زه دا کار وکم او معروف جوړ شي چې کار ودی کی او مجهول د مجهول ذکر دی وکړي شي او د ټول اول امر حاضر دی د حاضر مضارع کې ویل شپږ صيغې دي درې مذکر حاضر او درې مؤنث حاضر تفعل تفعلان تفعلون تفعلين تفعلان تفعل او دین امر را دی لکه افعل افعلا افعلو افعلی افعلا افعل رسو گردان کی برایشی خو اول داغی جوڑولو طریقه چی دا د فعل مضارع نه څنګه جوړیږي نو هر کله چې وغواړي چې امر حاضر معروف هغه جوړ کی څنګه به جوړای علامات مضارع با د مضارع نه حذف کړي که مضارع جوړ دی مثلا تفعلون جوړ دی علامات مضارع بداغین حذف کی آخر کی مساکن کی نو افعل بتنا جوړ شي لکه رسو طریقہ دغه خی نو هر کله چې تو واړي چې امر حاضر معروف جوړ کی یو امر حاضر د معروف دغه مجهول طریقہ به رسو حاضر کې څه کوله کو د غائب طریقہ او جدا ده کې لام راځي معروف کې څه کوله کو چې معروف کوم د مجهول کوم لام راځي وی علامات مضارع بدن حذف کی لری وای کیاول او کله چې علامات مضارع حذف کړه لری کړه بیا به وګوري چې علامات مضارع چې لری شو دا غیر چې کوم حرف دی دا ساکن دی که متحرک ساکن چې پاګې باندې وړاندې پښتو کې چملو او متحرک چې پاګې حرکت کې زور دی زیرو که متحرک یعنی سکون پی نو آخر داغی بساکن کی خدا شرط چې آخر کی حرف علت نو دا سے حرف ہو چاہ حرف علت نو حرف علت مختصر کرشی وو الف او یا لکه شیر د فارسی حرف علت دا به کردم وو الف او یا هر کی را ده لا ست لا چار گوی دوا یا دا وای لفظ چې دا جمع کړ دي وو الف یا دا سه کلمه وا او دا سه فعل چاغي کی اخر تا حرف علت چې دیغه نو لکه تعدون عد جوړ دی اوس
دینا عید امر تعید تو وعده کوي عید وعده وکا اوس دینا تا علامات مضارع حذف کړم الله اوس عین پاتې شو تا عین باندې کسره وا او عید دو اخر دې مو کړ دال او دار حرف علت نو موسیقه ساکن کړ نو عید تینا جوړ شو دارنگی تضعون الضع تضعو تئیک دی ضع کدا نو تضعو کدا علامات مضارع حذف کردو ضعت باتی شو ضعت متحرک دی مفتوح دی او آخر دا شو کتل عینو حرف علت اخیر کنو نو عین ساکن کر ضعتی جور شو و اگر باشد او کچرتوو دابا اغرزو لشی یعنی اخر ته حرف علت راغلو سکون په ځای ساکن کول په ځای به دا مستقل حرف علت دا کلمه دا بلریش دا غي مثال خول لك تقي وقايقي تقي تزال بچي دي کې د علامات مضارع تعلیق لتا وقي پاتې شو بهته امر جوړاو اخر ته حرف علت او سکون په ځای باندې حرف علت چې د اندرش وقي او دا څه امر د یو حرف دی لکرا او قي او لي يلينا الليرا کو شاته و چې قيس صيغه او قيس صيغه هم وقيل اصل کې امر صيغه ده قي ځان بچ صرف قابل زر واخلي لکه علامات مضارع خو تینا لاړ اخر ته حرف علت نو هغه جزم د وجنا اخر ته چې هغه لاړ بس دا دې په دې ان شاء الله به سبق ودی نن سبق خلاصہ نه شروع مقصد دار چې امر د چاره جوړ دی فعل مضارع نه جوړ دی او به دغه او به اړ یو د خپل نه چې کوم امر غایب د غایب مضارع نه جوړیږي حاضر د حاضر نه متکلم او بیا نن موږ صرف داوی د امر حاضر طریقه جوړولو نو امر حاضر کې موږ هغه چې کلام علامات مضارع حذف شي او د علامات مضارع نه کوم حرف دی لفا کلمه هغه متحرکه وا دغه حالت کې بیا اخر ته وګورئ حالت یا به کې حرف علت نین ساکن به کی او که حرف علت وو حرف علت هغه بچی دی وګورئ شي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين